د محاکمو په قضایي برخه کې د وړ او مسلکي کسانو د جذب په موخه د ملک په کچه له سلګونو علمای کرامو ازموینه واخیستل شوه. په ننګرهار ولایت کې 2 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 540 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 423 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات، زابل او لغمان ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 2114 عرضپاڼه او دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د کابل ښاري ابتدایه محکمې 4 زونونو په 2 اونیو کې 1015 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. په غزني ولایت کې 2 متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کابل ولایت قرهباغ ولسوالۍ ابتدایه محکمې مسؤلینو په هڅو د قتل 2 موضوعات حل شول. د افغانستان اسلامي امارت اړوند محاکمو د 1440 هجري قمري کال د لومړۍ ربع په جریان کې د نشهیي توکو اړوند 2359 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د کابل ولایت د حقوقو ریاست په یوه میاشت کې 2411 عرضپاڼو او دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د غزني ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 315 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 180 وثیقې هم اجرا کړي دي. په تخار ولایت کې 7 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په بدخشان ولایت کې 2 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په بلخ ولایت کې 1 مجرم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په جوزجان ولایت کې 3 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه.